کله چې اسلامي نظام راشي، د مجاهدینو واک راشي، اسلامي نظام راشي، نو بیا به دا ټول ارڅ په خپل باندې اصلاح کیږي. اوس د دنیا واعظان ګرځيږي، د دنیا مبلغین ګرځيږي، د دنیا علما ګرځيږي، خلی په نصيحتونو باندې نور راستړي شولي، خو زمونږ د ملک زندگی نه برابرېږي، زمونږ د ملک ترتیب نه برابرېږي او مقه شان دي په فحاشي او عریانۍ کې روان دي. ولې؟ ځکه زمونږ نظام صحیح نه دی. کله چې صحیح نظام راشي د ارڅ بیا په خپل باندې بیا ختمېږي. حقانیه کې به مختار الدین شاه صاحب ویلي، مختار الله شیخ صاحب هغې به ویلي وایي ګورئ تاسو وایي دا ټول علما تاسو وایي صرف د دې اکوړي په دې بازار کې وګرځېږئ او ټولو خلکو ته ووایي چې مونځ کوئ، مونځ ته راځئ، دا کوئ، ټولو خلکو ته زاري منتونه ورته وکئ، خو چې د ماسپښین وخت ټایم شي ټول خلک به په همغه شان دي په خپلو کاروبارونو کې مبتلا وي، څوک به کمپیوټر ناست وي، څوک به چشته ناست وي. خو چې کله یو اسلامي نظام راشي، یو طالب، یو مجاهد، یو چوکه به ورسره وي، دغه چوکه به صرف په دې ګوته کې داسې تاوی د هغې د بازار د هغه سر نه به رارواني، هغه سره پورې چې رسېږي ټول دوکانونه به بند شوي، ټول خلک به مسجد ته تلي. بیا ولې اسلامي نظام به بیا راغلی. نو اسلامي نظام چې کله راشي موږ او تاسو به په خپله باندې بیا په شریعت باندې برابر شو، په خپله به موږ او تاسو بیا په پوره دین کې ورداخل شو. خو د اسلامي نظام دپاره کوشش کول دا زمونږ او ستاسو لازمه فریضه ده. ګورئ موږ نه به الله رب العالمین د قیامت په ورځ دا تپوس نه کوي چې تاسو اسلامي نظام ولې نه دی راوستی. تا ورته سوچ کړی دی که نه؟ اسلامي نظام دپاره تا سوچ کړی دی که نه؟ دا زمونږ او ستاسو یوه مهمه فریضه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس په خپله باندې اسلامي نظام دپاره کوشش کړی دی.